دا د وطن په درد او غم کې نظم دی چې د هر یو غر په کونستر کې وینې سرې پرتې دي د لر او بره پښتانه قطرې قطرې پرتې دي کوم خوا چې ګورم راځي د یتیمانو ژړا د هر یو کور هره کوڅه کې جنازې پرتې دي په دغه کلي کې چې خلک نو چرته لاړل څوک پکې نشته د ورونو ته ژرندې پرتې دي هغه زلمي د پښتونخوا نه څه شو لاړل دفن شو په قبرونو یې خازې پرتې دي او څنګه به غر زمونږ شین شي چې پې اور بلیږي د هر یو غر راته په څوکو سرې لمبې پرتې دي او خاموشه ناست یو څه ویلي نه شو که څه مو ووایي په مری راته چاړې پرتې دي غندله چپ پاتې کېدلی نه شو څومره کوم خپو کې زولنې پرتې دي او بل یو نظم دی چې دواړه پښتانه یو چې دواړه پښتانه یو نو په څه متنازه ده ستا هلته جنازه ده زما دلته جنازه ده څوک داسې زمونږ نشته چې مونږ دواړه را پخلا کي اغشتې مې جانانه د دې خلکو اندازه ده ستا هلته جنازه ده او زما دلته جنازه ده او دې پسې نظم چې مې کوم شعر کړی و که نه نو هغه وي د ازادۍ دپاره تورې نیزې چا واخیستې او د اسلام آباد د پایتخت نه مزې چا واخیستې د ازادۍ دپاره تورې نیزې چا واخیستې د اسلام آباد د پایتخت نه مزې چا واخیستې د چا سرونه ماتېدل د چا ګلې غوڅېدې د چا لاسونه ماتېدل د چا نخپې غوڅېدې د پښتنو د دې سرونو پیسې چا واخیستې د اسلام آباد د پایتخت نه مزې چا واخیستې او زمونږ په ورانو هدیرو به ګرځېدل زمونږ په ورانو هدیرو به خلاصېدل بمونه زمونږ په ورانو هدیرو به خلاصېدل بمونه په دې بمونو کې به زمونږ ورانېدل کورونه او خجل خجل د بولډیزر ته لاندې شو لاسونه خجل خجل د بولډیزر ته لاندې شو لاسونه او چا مزې وکړې چا مزې وکړې د لوټونو قودې چا واخیستې او د اسلام آباد د پایتخت نه مزې چا واخیستې او څه دا بې نومه بې نشانه جنګ و